یارانو په لحد کې راته شګې خوارې نه کوي او لحد کې مې خواره کوي لوپټه د یو غټ سترګې یو ځل بیا بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، زه عربستان مومن د کیمرامین اسد الله ایران سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پروګرام نوم دی بل اړیوه. څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې موږ پروګرامونه کوو، شاعران تداوت ورکوو، هغوی قبلوي او بیا ستاسو لپاره هغوی نه موږ ریکارډینګ کوو، تاسو ته په دغه شیشه باندې ښیو او بیا تاسو خپل پازیټیو کمنټس پې ورکوئ. کوم کمی پکې وي نو هغه هم تاسو موږ ته ویلی شئ. خو یو خبره زه کومه چې ډېر ملګري موږ ته دا خواست کوي چې یاره دا ویډیو زر زر اپلوډ کوه. نو که چا ډېر خواهش نو موږ اول ویډیو چې کوم دی نو یوټیوب چینل ته اپلوډ کوو، بل اړیوه نوم باندې. دا تاسو سبسکرایب کړئ نو اول به تاسو ته زر زر به تاسو ته ویډیوګانې راځي. او پیج چې کوم دی بل اړیوه دا زر هم لایک کوئ او فالو یې کوئ. نو دې باندې موږ لږ شانه لیټ پروګرام اپلوډ کوو. نو اوس موږ سره نن په بل اړیوه پروګرام کې مزران مومن مېلمه دی. د دوی سره یو څو خبرې اترې کوو او بیا به ستاسو دپاره د دوی نه یو څو کلامونه ریکارډ کړو. نو مزران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ډیره زیاته مننه کوم، شکریا مو دا کوم چې په خپل پروګرام کې مې انوایټ کړم او ځان سره مو میلمه کړم. او زما له اړخه دا د ومنئ چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې په دې مختصره زندګۍ کې د پښتو د ادب دپاره چارې هلې ځلې کوئ او ځان ستړی کوئ دغې دپاره. نو الله دې وکړي چې دا په کار هم راشي، په ځای هم راشي او الله هم نور هم کامیاب کړي. امین امین. تاسو تعلیم یا کاروبار په باره کې دوه درې خبرې؟ بس زه خو تعلیم هم کوم، 12م ټولګي طالب علم یم نن سبا، او د هغې سره سره زه د پوشن کار کوم، د دې نه علاوه اکاونټینګ کوم او داسې نور هم بسې موقع په لاس راځي. او تحصیل علمزي کې د کوم کلي سره تعلق ساتئ؟ بالکل زه تحصیل علمزي کې د یوسفخیل وچې جوارې سره تعلق ساتم. نن زموږ دپاره څه راوړي ناظرین دپاره؟ بس نن ستاسو دپاره او ستاسو د بلې ډیوي د دغه پتنګانو دپاره دغه مات ګوډ یو څو شعرونه غزلونه دي. ارشاد ارشاد. غزل چې د مظلوم چغه تر ازاره پورې ورسېده او یوه خبره تر باداره پورې ورسېده، ډېر ښه. او یوه ټپه تر هېڅ مقامه پورې نه رسېده، یوه ټپه تر هېڅ مقامه پورې نه رسېده، او یوه ټپه وه تر مایاره پورې ورسېده. او نه غربت په ما هېڅ نه دي کړي خدای ګو خالي، نه غربت په ما هېڅ نه دي کړي خدای ګو خالي، د غوږ والی مې تر بازاره پورې ورسېده. مننه. نه غربت په ما هېڅ نه دي کړي خدای ګو خالي، د غوږ والی مې تر بازاره پورې ورسېده. او د لیونتوب قصه تر ښاره پورې نه رسېده، د لیونتوب قصه تر ښاره پورې نه رسېده، او د مینتوب قصه تر داره پورې ورسېده. مننه. د لیونتوب قصه تر ښاره پورې نه رسېده، د مینتوب قصه تر داره پورې ورسېده. او افسوس دی بل یو خوشحال خان پکې ونه زیږېده، افسوس دی بل یو خوشحال خان پکې ونه زیږېده، او دا کوړ وینه تر نوخاره پورې ورسېده. مننه. او د دې وصال نیټه مزرانه څه بلا اوږده شوه، د دې وصال نیټه مزرانه څه بلا اوږده شوه، او د لوی اختر نه تر بهاره پورې ورسېده. مننه. بل او بس دغه غزل بل دی چې زه څه یم، زه څه یم او څه لا یم او څومره یم سرکاره، زه څه یم او څه لا یم او څومره یم سرکاره، ما هم په دې خبره باندې پوهه که باداره. او راووته د خولې نه مې یو چغه بې اختیاره، راووته د خولې نه مې یو چغه بې اختیاره، خراب دې کړم تباه شي د تروبو خماره. راووته د خولې نه مې یو چغه بې اختیاره، خراب دې کړم تباه شي د تروبو خماره. او تکل وکه ماما چرته د بل کلي په لاره، تکل وکه ماما چرته د بل کلي په لاره، د دې خلک ړانده دي څوک به وانخلي هنداره. تکل وکه ماما چرته د بل کلي په لاره، د دې خلک ړانده دي څوک به وانخلي هنداره. او چې ته وي نو بیا چا دلته به م راوړو څوکیداره، چې ته وي نو بیا چا دلته به م راوړو څوکیداره، ښه وایه که نه ته په دې کې څه وایې واګداره. چې ته وي نو بیا چا دلته به م راوړو څوکیداره، ښه وایه که نه ته په دې کې څه وایې واګداره. او بې خوده یم بې کیفه یم ته څه شوې اهنکاره، بې خوده یم بې کیفه یم ته څه شوې اهنکاره، مړ کېږم که نن مې څه وانه اورېد فنکاره. مننه.
او خایس د کنعانی غږ داودي شپه تر سهاره خایس د کنعانی غږ داودي شپه تر سهاره ترنګېږه که نه شا به د اجمل د رباب تاره ډېر یو ځل بیا مننه خایس د کنعانی غږ داودي شپه تر سهاره ترنګېږه که نه شا به د اجمل د رباب تاره او مزرانه د چمبي اواز راوخوت له درباره مزرانه د چمبي اواز راوخوت له درباره او مزرانه په نڅا شولې یو څو جونه بېواره ډېر اعلی یو ځل بیا مننه مزرانه د چمبي اواز راوخوت له درباره او مزرانه په نڅا شولې یو څو جونه بېواره ډېر اعلی مننه او دغه غزل دی دغې نه مخکې یو دوه شعره دي چې د خولې نه مې راووته نامه د یو غټ سترګې د خولې نه مې راووته نامه د یو غټ سترګې او ناڅاپه راپه زړه شوله قیصه د یو غټ سترګې او یارانو دا د نږدې ملګرو ته وصیت یې چې یارانو په لحد کې راته شګې خوارې نه کوي یارانو په لحد کې راته شګې خوارې نه کوي او لحد کې مې خواره کوي لوپټه د یو غټ سترګې یارانو په لحد کې راته شګې خوارې نه کړئ لحد کې مې خواره کوي لوپټه د یو غټ سترګې مننه دا غزل دی چې زه به پاگل شم چې مې ذهن دغه لار ته رسي زه به پاگل شم چې مې ذهن دغه لار ته رسي په کومه لاره چې افکار درومي اشعار ته رسي او دغه سړی که په دې لار ځي دا لوټ شوی واخله دغه سړی که په دې لار ځي دا لوټ شوی واخله په دې کاروان هم تالا شوی وي چې ښار ته رسي او زما د وطن واګې به ټولې د غیار لاس کې وي زما د وطن واګې به ټولې د غیار لاس کې وي او زما پښتون چې راپاسي یو اقتدار ته رسي او په دې وطن کې حق ویل څه دومره ګرانه نه ده په دې وطن کې حق ویل څه دومره ګرانه نه ده خو دومره ده چې کله کله سړی دار ته رسي په دې وطن کې حق ویل څه دومره ګرانه نه ده خو دومره ده چې کله کله سړی دار ته رسي او بیا به په ما هم او په تا هم دا ځواني تېروي بیا به په ما هم او په تا هم دا ځواني تېروي چې دا د سترګو مینه مو ګفتار ته رسي مننه بیا به په ما هم او په تا هم دا ځواني تېروي چې دا د سترګو مینه مو ګفتار ته رسي او مزرا نظر دی چې به هر پښتون یو پیژني مزرا نظر دی چې به هر پښتون یو پیژني او مزرا نظر دی چې غزل به مې معیار ته رسي ډېر ښه معیاري دي ښه زبردست دي او بس نور زه خو یم چې صحیح نو ښه به بس چې څه پیدا کېدل دغه ستاسو وړاندې دي وایه تن مې هم لره خو سا ورپکې نه وه یو درې شعره دي چې تن مې هم لره خو سا ورپکې نه وه ژوند مې وکړو خو خندا ورپکې نه وه او په یوه او تنګی هم وي خلک هم و ګڼه هم وه تنګی هم وي خلک هم و ګڼه هم وه خاریه وه خو رڼا ورپکې نه وه او په یوه داسې غټ سترګې چا مینم په یوه داسې غټ سترګې چا مینم ښکلې ښه وه خو وفا ورپکې نه وه په یوه داسې غټ سترګې چا مینم ښکلې ښه وه خو وفا ورپکې نه وه بس دغه درې شعره دي اخیري چې هېڅ نه دي خو هر څه دي کاغذونه محترم دي او ستا مینه پرې ماتېږي ستا عکسونه محترم دي ډېر زبردست هېڅ نه دي خو هر څه دي کاغذونه محترم دي ستا مینه پرې ماتېږي ستا عکسونه محترم دي ویل یې زما ښایست او زما نازونه مقدر دي ویل یې زما ښایست او زما نازونه مقدر دي ویل مې زما هم د زړه دردونه محترم دي او ربابه له تا زار شم کیفیات مې په سکون کړي ربابه له تا زار شم کیفیات مې په سکون کړي او ربابه ستا اواز او ستا تارونه محترم دي ډېره مننه بس نظم نه دی راوړی نظم خو ما نه دی راوړی زه انشاءالله بل پروګرام داسې پوره یاد د څو شعرونه که در نه وي به راته نور یا داسې رانه تې ګډوډېږي بیا په نه ښه ګرانو کتونکو دغه مزران مومن تاسو ته خپل زړه فریاد وکړو قدمونه یې راته پیش کړل زموږ خو په خپله ډېر خوښ شولو موږ خو ته نور فرمایش هم کوو خو څه ورسره نشته وایي په یاد ورته نه شم ویلی ځکه چې غلط پکې نه شم زما مخه یوه خبره ده کوم چې تاسو ته زه بار بار کوم چې انصاف ستاسو لاس کې دی د الله تعالی نه پس موږ کوششونه څنګه دي زموږ شاعران څنګه دي د مومن د جلسې کې موږ ګرځو دا یو کس راغونډو انشاءالله العزیز چې کله خدای ختموي نه خو چې 50-60 پروګرامونه موږ وکړو موږ داسې کوشش دی چې موږ دا ټول بیا په یو ځای راغونډ کړو په یو پروګرام اختصاص کړو یو خوندور د غریبۍ به یې خو د قدر وړ به انشاءالله نو بیا هماغه یوه خبره ده چې پازیټیو کمنټس پکار دي تنقید هم حق دی تنقید کوئ د اخلاقو دایره کې دننه او دغه زموږ کوشش دی تاسو انشاءالله په دغه شیشه باندې وګورئ نو زه اوس په دې ځای باندې تاسو نه اجازه غواړم
عربستان مومن امرامیان اسد الله هجران سره ضلع مومن تحصیل علمزی میا منډي غنداو د الله پامان.